نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. نن درس قرآن کې د 22 سپورې مکمله خلاصه بیان شوې ده. دغه سپورې په شری کې چې کوم سورته ہے سورۃ الذاریات. دغه سورۃ په شری کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا بیان کړی ده. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا دا په قران کریم کې په مختلف ځایونو کې مختلف قسم نقل شوی دی او دلته چې کومه د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات او عادت چې ابراهیم علیه السلام ته فرشته راغلي د دغه فرشته د رتلاګه بنیادی تربونده دوا مقصدی نوي. یو مقصد خدا و چې د حضرت ابراهیم علیه السلام ته خوشخبری ورکوله د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او دوام د دې درتاګه د مقصد و چې کوم مجرم قوم دی د حضرت لوط علیه السلام کوم قوم دی په دا باندې د خپل عذاب ورواست او داسې دا قوم دی تبا او وربدو. نو د دې درتاګه بنیادی تربونه دغه دوه مقصد نه وي. بیا مخکې الله تعالی د ډېرې قومې بعد انجام مخکې بیان کړی دی، تفصیل مخکې هم تر شوی دی. د حضرت لوط علیه السلام قوم، د حضرت صالح علیه السلام قوم، د حضرت هود علیه السلام قوم، موسی علیه السلام قوم، فرعون، داسې دغه ټول تفصیل او دغه چې کوم بد انجام دی هغه الله تعالی بیان کړی دی. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. الله تعالی اسمون په خپل قدرت سره پیدا کړی دی. دغه دا مطلب دی چې الله تعالی د اسمون نه ور وروي او بیا دغه وره په ذریعه سره الله تعالی د خلق په رزق کې وسعت پیدا کوي او خلق ته رزق ورجوتوي دغه وره د واجنه او بیا الله تعالی د قدرت دغه نشانی وکسي چې الله تعالی هر شی جوړه پیدا کړی دی. الله تعالی کا یو شی سپین پیدا کړی دی د مقابله کې تور هم پیدا کړی دی. الله تعالی یو شی خوش پیدا کړی دی په مقابله کې تریخ شی هم پیدا کړی دی. کله چې الله تعالی نارینه سړی پیدا کړی دی، الله تعالی ښځه هم پیدا کړی دی او داسې الله تعالی که مسلمان پیدا کړی دی د مقابله کې الله تعالی کافر هم پیدا کړی. دا د الله تعالی د طاقت یو غبره نمونه ده. دا صورت ختم شو. ماقبل صورت ته صورت الطور. په دغه صورت کې الله تعالی د مجرمین خلق انجام بیان کړی دی. په دنیا کې کایو سړی جرم وکړو بیا د یغ مالک هغه چې کله دای سول ورته وکړو زارۍ وکړو مینتینه ورته وکړو بیا هغه معاف کوي او داسې الله تعالی نه چې کله په دنیا کې د سړی توبه وکړي سول ورته وکړو الله تعالی دا بیا الله تعالی هم د معاف کوي. خو چې کله خبره آخرت ته لوړه شي د جزا او د سزا میدون وي په یزي کې د خلق اعمال تلل شي بیا په یو وخت کې یو انسان ډیر سولینه وکړو الله تعالی د یو توبه کله نه معاف کوي. بیا په دنیا کې چې کوم انسان اعمال کړی وي د یغه اعمال بدله یخته خامخا ملاويږي. که نیک اعمال کړی وي د تو نه کې اعمال بدله ملاويږي، ش بدله ورته ملاويږي او که بد اعمال کړی وي د یغه بد اعمال یغه نتیجه دی سکی. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون. دا خبره مخکې ذکر شوی دی چې د طائف خلک دا ویل چې الله تعالی کچیر نبوت ورکوه بیا الله تعالی غریب خلک ته ویل نبوت ورکوه، د طائف مالدار خلک ته الله تعالی نبوت ورکوه. دا مقصد و چې نبوت دا د غټ خلک سره د امیر خلک سره تعلق لري، بلکې دا ویل چې نبوت دا الله تعالی غریب خلک ته نه ورکوي، بلکې نبی علیه السلام بارک دی ویل چې د سره نه مول شته نه جایداد شته بیا الله تعالی ویل نبوت ورکړی دی. نو الله تعالی دا خبره بیانوي یا چې د الله تعالی د رحمت چې کوم خزانه دي دا دغه چابې د دې سره شته. نو الله تعالی چې چاته نبوت ورکوي دا نبوت سلیکشن دی. الله تعالی نبوت دا انتخاب خدا دی. الله تعالی چې چاته نبوت ورکوي یخته ورکوي او چې الله تعالی چاته خوښ شي یخته نبوت نه ورکوي. نو نبوت دا په سلیکشن سره ملاویږي او داسې الله تعالی چې چاته د نبوت عہده ورکو د یغ نه یو واپس نه وري او پوته شه د دنیا چې کوم الیکشن دی عہده د ټوله په الیکشن سره وي دا انسان کله کامیابی او کله ناکامي کله یخته عہده ملاوي شي کله بیا څو کله نه بعد یغ نه عہده ختم شي. نو د دنیا چې کومه عہده د په الیکشن سره ملاويږي او د اسمانینه چې کومه الله تعالی چې کومه عہده د په سلیکشن سره ملاويږي. الیکشن بدلیږي خو د الله تعالی سلیکشن د کله نه بدلیږي. بیا مخکې دا خبره بیانېږي بل صورت کې صورت النجم. دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي چې قران کریم حجت دی او احادیث ته حجت دی او داسې پیغمبر علیه السلام چې د کومه خبره تاسو ته حکم درکوي
دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل مرزي نه وي بلکې دا د الله تعالی حکم وي، د الله تعالی د طرفه نه دا وحی وي. او کچیرې تو ځای چې دغه نه د مراد الفاظ او معانی دوه سره وي بیا د دغه نوم قرآن کریم دی. او کچیرې تو دا غواړئ چې الفاظ نه بلکې صرف معانی د میشته بیان کو دغه نه مراد احادیث دي او دغه سنت ته هي. علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. مشرکین و دغه اعتراض کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کیما فرشتہ چې جبرائیل امین دغه په انساني شکل ونرسي بیا دته څرنګه د پته لاګي چې دغه فرشتہ دو او که ام انسان دی. نو دلته دا خبره بیانېږي یا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف دوه وره جبرائیل امین په خپل د انساني شکل ونللی دی. یو دا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایش وکړه چې د موته په انساني شکل باندې زنور جواد کا بیا یو نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرشتہ ولتللی و او دوه مور چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام معراج ته بیا په یو وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل امین په انساني شکل باندې للی و او په دانه بغیر په نور ځایونه کې چې کله فرشتہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ترتلا بیا په انساني شکل کې نرتله. افرأیتم اللات والعزى بیا په دغه کې مشرکین دا سوي چې درې بتون وي دغه نمینه وي شوي لات عزى او منات. بیا په دغه کې الله تعالی دا خبره ورته بیانوي یا چې دا د توس پلارې او د توس نیکینه چې کیمي یغه د نمینه یې شوي دغه هیڅ فائدہ نشته دغه عبادت کړل هیڅ فائدہ نشته نه دا توس ته فائدہ در رسول شي بلکې الټا توس ته دا نقصان در رسول شي. د نقصان در رسول مطلب دا دی چې دغه دی واجب بیا توس جهنم ته ځي. د مشرکین دا غلطه عقیده وا چې دیو نبی علیه السلام دیو الله تعالی ته دا خبره ثابتوله چې فرشتي د الله تعالی لري دي. الله تعالی دا خبره بیانوي چې کله د دې لینه وشول بیا د مخینه تور وی د خلک نه ځون پټو او د یغه د قتل منسوبه جوړول د ژوندۍ شخول منسوبه جوړول او خلک به ځون نشه جوړول شرمنده وي د خلک په مخ کې. الله تعالی دا خبره ثابتوي چې کیم شای چې تاسو په ځون ته ثابتوي الله تعالی ته هغه ول ثابتوي. افرأیت الذی تولى واعطى قلیلا واکدا. دغه آیات پس منظر دا دی چې یو سړی و یغه ایمان وروړ او د قران کریم آیاتونه ول بیا طرف ته زړه مایل شو ایمان وروړ اسلامي قبیل کو بیا د ملګری و په مشرک و یغه ورته و چې ته د خپل پلور او د نیکه دین پرېږدې دغه اسلام وروړي الانکه دا پرېږده دارو را بیا د ورته و چې زه خو د آخرت نه ډېر ډارېږم د آخرت عذاب سخت بهرل بیا یغه تمنا دا ورکړه چې ته متاثری پیرس کا د آخرت چې څوره بوج دی دغه زه په ځون بنر وخت. بیا الله تعالی دا خبره ثابتوي چې دایته د کیمه خبره علم دی په دا خبره باندې کیم قادر دی چې د یو کس بوج نه په خپل ځون باندې چوي الانکه داس نه دو په آخرت کې چې کیم یو کس په دنیا کې کیم اعمال کړی دي په آخرت کې یو سزو هغه انسان خپل او خلی بل کس بوج دا نشو خسته. دا مخکې بل سورته ده سورۃ القمر. دغه سورته په شری کې دا خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مینا کې او مشرکین د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د معجزې مطالبه وکړه فرمایشي معجزه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې کچېره معجزه مې درته وروړله بیا تاسو ایمان وروړئ او کنه دی ورته چې موږ ایمان وروړي. بیا د الله تعالی په حکم سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ستاره د چې کیما میاشتو دا ته اشاره وکړه د دوه ټوکرې شولې یو په مشرق او په مغرب د سره لوړله بیا د په دغه واقع ول چې دغه خو معجزه نه ده دا خو جادو ده او دی بیا هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه وروړ. بیا الله تعالی د نوح علیه السلام د قوم د طوفان تذکره بیان کړی دو چې نوح علیه السلام په یو روایت کې دا هم چې نوح علیه السلام غوړو د تربته ولا تکلیفات ورکول سزا ورکول بیا نوح علیه السلام چې یا خدا دیته ته هدایت ورکړي او نوح علیه السلام نسو کول دیته دین د اسلام دعوت ورکو 950 سال نه نیم سوا کوله دعوت ورکړي خدای بیا ایمان ورور بیا ایمان نه ورور بیا الله تعالی داسې وکړ چې د ته حکم وکړ چې کشته جوړه کا چې کیم خلق مؤمن وي بیا هغه د سره کشته کې سور شول او چې کیم کافر وي هغه ټول پوت شول او داسې بیا دی باندې عذاب روغی او دی طوفان روغی د ځکه نه یې بر خټدل د اسمون نه یې بر وردل داسې ټول دی تبا شول. دا تفصیلی واقعا مخکې بیان شوی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دلته الله تعالی دا خبره بیانوي چې قران کریم اسون دی. دغه دوه مطلب نه یو خدای چې قران کریم اسون دی د واز او نصیحت په لحاظ سره دا خبره صحیح ده او دا خبره چې قران کریم اسون دی په دا کې احکامات اسون دي
دا خبره ټیک نو ځکه چې دغه دپاره د اجتهاد او د استنباط ضرورت دی د قرآن کریم، بلکې د قرآن کریم هغه آیتونه چې پکې هغه معول وي یا هغه آیتونه چې پکې خپل منځ کې تعارض وي د هغې دپاره هم د اجتهاد او د استنباط ضرورت دی. نو دا خبره کول چې قرآن کریم اسون دی، په دا کې احکامات اسون دي، دا خبره بالکل غلطه ده، بلکې د واعظ او نصیحت په لحاظ سره قرآن کریم دا ډېر اسون دی. بیا مخکې بل صورت ته صورت رحمان. دغه صورت ته صورت رحمان ځکه وایي چې دغه رحمان نوم د مشرکین واقف وي، خو د ضد او د هردرمۍ د وجې نه دوی دا ویل چې مر رحمان، رحمان څه شی دی. بیا الله تعالی پیرا صورت رحمان په نوم باندې نازل کوي. دغه صورت شری د الله تعالی د رحمان نه کړی دو، دغه وجې نه دغه صورت ته صورت رحمان ویل کېږي. علم القرآن، قرآن کریم الله تعالی ورزده کړی دی چې کوم شی الله تعالی ورزده کړی دی د یغ نوم قرآن کریم دی. الله تعالی دغه تذکره بیان کړی دو، او چې چاته یې ورزده کړی دی الله تعالی دغه تذکره نه دو بیان کړی، بلکې دا خبره ده چې قرآن کریم براه راست چې په کوم شخصیت باندې کوم شخصیت د دغه تعلیم ورکیږي هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په واسطه سره بیا امت ته د قرآن کریم واعظ او نصیحت دی. او بله خبره دا ده چې دغه تذکره ځکه نو کړي چې دا قرآن کریم دا د هر چا دپاره د تعلیم ذریعه ده، او د دغه وجې نه مفعول به ذکر نه دی شوی. بیا مخکې د الله تعالی دا خبره بیانوي کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. په دنیا کې و هر شی فنا شي، که زی روح شوي او که نه وي، دا الله تعالی ټول ختم کو، صرف فرشتې پاتې شي څلور، او د الله تعالی ذات پاتې شي. بیا الله تعالی دا څلور فرشتې په خپله ختم کو، د الله تعالی ذات صرف پاتې شي. دا ټول خبره الله تعالی ته بیان کړي دو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. دلته الله تعالی دا خبره خلاصه درته بیانومه چې الله تعالی که چیرې انسانانو ته یا داسې جنات ته عذاب ورکوي، بیا یو شی هم الله تعالی د عذاب نه ځون نشي بچ کولی. الله تعالی دا خبره بیانوي چې که تاسو چیرې ځون بچ کول غواړئ د خپل په طاقت سره، بیا تاسو د اسمان د حدود نه وځئ، خدای نشي وتلی. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې دوی چې په آخرت کې و اهل ایمان چې کوم یغ ته بې شمېره نعمتونه ورکېږي، یغې ته حورې ورکېږي، یغې ته میوې وي او هر قسم نعمتونه چې الله تعالی نه د کوم شي خواهش ته یې وکړو الله تعالی هغه دوی ته ورکوي. او داسې دوی ته الله تعالی چینې جاري کړو، د یبې ولې، د ګیمنې ولې، د شودې ولې، د شرابې ولې چې پاکه او هېڅ کمی نه وي، بدبوداره ونه وي، خوږو وي او خروب ونه وي، هر شی بالکل صحیح وي. مخکې بل صورت ته صورت الواقعه. په دغه صورت کې الله تعالی د درې قسمه خلک تذکره بیان کړي دي. ځینې خلق هغه دي چې هغه د خپل ایمان او د نیک اعمال په اعتبار سره د جنت په غټ مقام کوي، او دوم خلق هغه دي هغه نیک خلق دی چې الله تعالی دوی ته په شیلوس باندې نمای اعمال ورکوي، او درم خلق هغه دی چې الله تعالی یغې ته په کیڼلوس باندې نمای اعمال ورکوي. دغه تذکره هم بیان شوی دو. بیا مخکې الله تعالی د جنتونو نعمتونه بیانوي چې دوی بغي نه کوي، دوی ته الله تعالی میوې ورکوي، دوی په چک چک ځایونه باندې په صوفې باندې نوست وي، مخامخ وي، او دوی دپاره شاروب وي، او داسې دی مرغۍ غوښه الله تعالی ورکوي چې څه دی وغواړي الله تعالی هغه ورکوي. او جهنمین ته الله تعالی عذاب ورکوي. د دوی چې کوم خروق دی اذا قوم ولدو دا ترخه هم وي، بدبوداره هم وي، او داسې قریحه خلک نفرت او حسد نشي، دغه چې کوم منډون وي دا داسې لکه د شیطان سر. بیا الله تعالی د څلورې غټ نعمت ذکر کړی دی. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. الله تعالی دا خبره بیانوي چې ای خلک مو ته دا وایي چې تاسو کله نطفه د ښځې په رحم کې واچوئ، د دغه نه بچی تاسو پیدا کوئ او که زه پیدا کوو. او ای خلک مو ته دا وایي چې کومه بیج تاسو په ځمکه کې واچوئ، تخم په ځمکه کې واچوئ، د دغه نه ورشه دا تاسو رشنه کوئ که زه رشنه کوو. او ای خلک چې کومه یبه تاسو شئ د وریځې نه د یبه تاسو وروئ او که زیر وروئ. او ای خلک چې کوم یور تاسو استعمالوئ، تاسو کوم یور بلوئ، دغه یوره لرګي د تاسو خپل جوړوي او که زه جوړوه. نو الله تعالی دا څلور ډېر غټ غټ نعمتونه بیان کړي دي چې دا ټولې چارې ذکر. دا مخکې بل صورت ته سورة الحدید، حدید بیا یې سپنه ته دغه صورت ته سورة الحدید ځکه وایي چې په دغه صورت کې د یې سپنې ذکر دی. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله تعالی اول حقیقي هم دی، الله تعالی آخر حقیقي هم دی، الله تعالی ظاهر هم دی، الله تعالی باطن هم دی. الله تعالی اول حقیقي دا دی چې اول یو شی نه و الله تعالی بیا هم و، او چې په آخر کې هیڅ شی نه وي الله تعالی ذات بیا هم وي.
او داسې الله تعالی ظاهر دی، الله تعالی د قدرت نشانه چې کومې دي دا په هر ځای کې موجود دي، پیلاو دي، او داسې الله تعالی باطن هدی چې په دنیا کې الله تعالی هیڅوک په سترګې سره نشي لیدلی. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي یا چې کوم تاسو ته مول درکړی دی دا ټول د مو د طرفه نه دی، د څه وخت پورې مو درکړی دی، چاته مو زیات ورکړی دی، چاته مکم ورکړی دی، او چې د الله تعالی مول دی دا تاسو ته الله تعالی په لار کې خرج کوئ. بیا مخکې دا خبره بیانوي چې د صحابه کرام کومې درجې دي، ځینې صحابه کرام ته الله تعالی غټ مقام ورکړی دی، بیا ځینې صحابه کرام ته الله تعالی پانه کم مقام ورکړی دی. بیا د مؤمنین او د کافر د منافقین درجات دا بیان شوي دي چې مؤمنین ته الله تعالی په آخرت کې غټ درجه ورکوي، منافقین چې کومې دغه په دنیا کې هم بونې کړلې او په دنیا کې هم د سرکشي کړله، زړونه پټو، داسې په آخرت کې هم دی ناکامي. مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي یا چې عیسی علیه السلام چې کله په اسمون ته لوړ شي، بیا په یو وخت کې ځینې رهبانیت اختیار کړي، بیا ځینې خلک ځون ته لوړ شي، او ولته داسې کو چې د کیم د آرایش او دغسې د اسانتیا والسامان وي هغه ودی نه استعمالوي، د لذت والسامان وي هغه ودی نه استعمالوي، او داسې سیر ته لوړ شي او بالکل رهبانیت او ځون ته اختیار کړو، حالانکې د میشت په شریعت کې د دغه هیڅ حیثیت نشته. الله تعالی د میشتو ته د دین سمجھ نصیب کو، او الله تعالی د میشتو آخرت د میشتو چګوله د آخرت کې د یغه خلک سره وي چې هغه نه الله تعالی روزي وي، او الله تعالی د میشتو د نیک خلک سره حشر وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.